سلامونه دوستانو جوړ په خیر بشیر وطندوست یم. When do you play football? When do you play football? ته د فوټبال بازی کله کوي یا څه وخت کوي؟ I am learning English. I am learning English. زه انګلیسي زده کوم یا زه د انګلیسي په زده کول باندې مصروفه یم. I don't feel like it out this evening. زړه مې نه غواړي چې زه نن په هوټل کې ډوډۍ یا د شپې ناري وکم. I can swim well. I can swim well. زه شو بازی کولی شم یا زما شو بازی زده ده. He speaks Pashto. He speaks Pashto. دی په پښتو باندې خبري کوي. That bridge is anything but safe. دا پل چې دی هغه دومره ښه شیانو څخه نه جوړ شوی، مثلا د هر شي څخه چې جوړ شوی دی هغه مهمه نه ده، خو خوندي دی، ته ورباندې تګ راتګ کولی سې. I like that young man. I like that young man. زما هغه ځوان سړی خوښیږي یا خوند راکوي. I didn't take part in the conversation. ما په خبرو یا په محاوره کې برخه نه واخیستې، یعنې خبرې په محاوره نه وکړې. Would you like me to help you? Would you like me to help you? ته زما و کومک یا همکارۍ ته ضرورت یا زما مرستې ته اړتیا لرې. One of these two answers are right. One of these two answers are right. په دغه دوو جوابو کې یو جواب صحیح دی. I sent a card to Vida. I sent a card to Vida. ما و ویدا ته کارت لیږلی و، یعنې خط ورته لیږلی و. I have many things to do. I have many things to do. زه ډېر کارونه یا ډېر مسؤلیتونه لرم چې هغه باید ترسره کړم. I would like to call my parents. I would like to call my parents. زه غواړم چې زما والدینو یا مور او پلار ته زنګ ووهم. I will be back in a wink. I will be back in a wink. زه به د سترګې په رپ سره بیرته راسم، یعنې ډېر چابک یا تیز به راسم. He explained the matter to me. He explained the matter to me. د ماته د پیښ په اړه باندې وضاحت یا معلومات راکړل. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست، په کوم ځای باندې که نه یاست پوه شوي تاسې کولی شئ چې په کمنټ کې پوښتنه راڅخه وکړئ، ستاسې یوه پوښتنې ته به جواب درکړم او درته تشریح به کړم. زما چینل سره سبسکرایب کړئ، د نورو دوستانو ملګرو سره شریک کړئ. تر بل ویډیو پورې د خدای په امان.